ملګرو سلامونه مې واخلئ. ماجد مومند ما د ناڅاپي مشاعرې په یو بل لړۍ کې د قلم ملګري او د کتاب ملګري د ډېر محترم مشر ورور شاهد ارمان صاحب سره ناست یم او وصال خان سره. شاهد ارمان صاحب ډېره مننه کوم، شکریه ده کوم چې په دې مصروفیاتو باوجود موږ له وخت راکړی دی. الله پاک دې تل خوشحاله او آباد ساته. شاهد ارمان صاحب په ژوند باندې به خبره کوم. شاهد ارمان صاحب چې کوم دی شعر لیکي، د پښتو ژبې دپاره کار کوي. نو شاهد ارمان صاحب ټول مخکې تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو جي. مننه، شکریه. ستاسو مننه کوم چې موږ له وخت راکړو په دې مصروفیاتو باوجودو. ټول نه مخکې خپل تعریف وکړئ، د کوم ځای سره تعلق ساتئ او کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ مرکز یم، جهانګیرآباد مرکز اوسېدونکی یم. جهانګیرآباد مرکز او بیسیکلی همدغه ځای یې لکه او پرایمري سکول های سکول هم کوم ځای کې ویلی؟ جهانګیرآباد پرایمري سکول او های سکول دواړه هلته ملته ویلی. شاعرۍ طرف ته م څنګه خیال شوی چې شاعرۍ طرف ته را چې شاعري شروع کړم؟ دا زه د درېیم نه شاعرۍ څه مې شوق و. لکه ډېر وخت کېږي؟ کم از کم څومره وخت لکه 2008 کال؟ ډېر وخت کېږي ماشاءالله. او په شاعرۍ کې مو په څه باندې ډېر کار کړی دی؟ په غزل باندې. په غزل باندې کار کړی دی. او دغه نظمونه مې لیکلي دي که نه؟ نظمونه مې لیکلي دي، د دوه درې مې لیکلي دي نظمونه. او د کوم شاعر نه ډېر زیات متاثره شوې ته شاعري شروع کړه؟ لکه شاعرانو کې هم شاعراني که نه؟ صاحب شاه صابري صاحب او رحمت شاه سایل صاحب او ډاکټر صاحب امین تنها صاحب زموږ پروفیسر، دغه شاعري مې ډېره خوښه. او شاعري م د مینې کړې ده که انقلابي م کړې ده د وطن څه؟ نه، بس د مینې شاعري. د مینې. نو مینه مو کړې، محبت څه عاشق پاتې شوې؟ چې مینه چا کړې به شاعري ته جوړېږي. بلکل. د چا شاعري مو ډېره خوښېږي لکه چې ډېر زیات یې ګورئ هغه چې کوم دی تاسو لکه صاحب شاه صابر صاحب؟ را روان وخت کې مو څه خیال دی په شاعري باندې؟ لکه څه باندې کار وکړم؟ نظمونو باندې، غزل باندې؟ غزل باندې. په غزل باندې او افسانو باندې. افسانو او مشاعرو له ځای که نه؟ نه جي مشاعرو نه ځای پوه د طرف نه پابندیان. لکه ویل مه کوه شاعري لکه مه کوه. نه، لکه بهر مې ډېر زیات نه پرېږدي. او شاعري به مو څونه کړې؟ لکه ډېره به مو کړې، لږه به مو کړې؟ بس ښه ډېره هم کړې ده. ډېره چې 8 کاله کېږي نو خامخا دا کېږي. نو کتاب سره مو شوق شته؟ کتاب یو چاپ کومه ځان له خپله؟ جي بس انشاءالله را روان مخکې به وي. انشاءالله څه نوم به یې لکه په څه نوم باندې به کتاب نوم وي؟ یا کلیواره مینه یا کلیواره داسې په دې باندې. او کالج ته راځئ سیکنډ ایئر کې که نه؟ او څه کار روزګار څه کوئ؟ بس حفظ هم کړی دی ماشاءالله. بس نور څه دغه نشته. نو زمونږ کتونکو خو پته مې د شعر د غزلو زمونږ کتونکو څه به ورته وړاندې کړي؟ د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې بېګانه چې شروع شي تر سبا ما یادې، ته څه وایې باغه چې رښتیا ما یادې، دا خلک چې موږ وویني د ځان سره لګیا شي، د ځان سره لګیا شي، دا خلک چې موږ وویني د ځان سره لګیا شي، د دې خلکو نور کار نشته بس تا او ما یادې. واه ډېر ښه. هر وخت په منبر باندې په ما پسې لګیا وي، په ما پسې لګیا وي، هر وخت په منبر باندې په ما پسې لګیا وي، زه هېڅ هم ورته نه یم خو مرار ما یادوي. او ته دروغ وایې چې راغلې او غرې شان واپس شوه، ته دروغ وایې چې راغلې او غرې شان واپس شوه، هغه چې کله ځي نو خامخا ما یادوي. ډېر ښه. او د غزل شعرونه دي چې د خپلو ارمانونو مات کنډر رابه راتله، د خپلو ارمانونو مات کنډر له به راتله، او زمونږ کره اکثر دا مازدیګر رابه راتله. دا شعر ما ستاسو لیدلی په کلاس کې که نه؟ ما ویل د دې نه پس به ستاسو سره ضرور مرکه کوم. د خپلو ارمانونو مات کنډر رابه راتله او زمونږ کره اکثر دا مازدیګر رابه راتله، زمونږ د دواړو زړونه دومره یو ځای ورته ګوره، زمونږ د دواړو زړونه دومره یو ځای ورته ګوره، په شپه کې به هم راغله هم سحر رابه راتله. واه ډېر ښه. او زما د محبت څادر په سر یې ګرځولو، زما د محبت څادر په سر یې ګرځولو، او زما د زړه دپاره هر یو در رابه راتله. ډېر ښه. او بغا بغا د حسن تبصرې وې ماغدې، بغا بغا د حسن تبصرې وې ماغدې، د پورته چمهنده وه دې منظر رابه راتله. ډېر ښه. او چا هسې ورته وویل چې راغی د غر ته راغی، چا هسې ورته وویل چې راغی د غر ته راغی، ساده و نابغه د غر سر رابه راتله. او خفه به شوه شاهده خو پښتو یې دومره وچې، شاهد ارمان بلکل خفه به شوه شاهده خو پښتو یې دومره وچې چې زه به ترې روان شوم دا زر ور رابه راتله. ډېر ښه. او د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي چې په شاعرۍ باندې مینه ده خو په شاعرۍ باندې مینه ده خو ارمان واوره ها په شاعرۍ باندې مینه ده خو زما غزل په هغې ښه نه غږي، اوس که راګورې پروا نه غږمه، اوس د کاته په ما خواږه نه غږي. او غزل شعرونه دي چې
ته وګوره زه ځمه چې باران دی او که نه ته وګوره زه ځمه چې باران دی او که نه خاموشه ټول وجود مې په ګرځان دی او که واه نه واه د دې خلکو زړونه سم زنګ نیولی د دې خلکو زړونه سم زنګ نیولي په دې حال کې نفرت بغه آسان دی او که نه بالکل ته ورشه ته یې وګوره خلک ویر پاګل شو ته ورشه ته یې وګوره خلک ویر پاګل شو په ما پسې شرېدلی ګریوان دی او که نه او غیباره تماشې وکړه خو یې بدل شوی غیباره تماشې وکړه خو یې بدل شوی په پوزه یې زما د راس پیزوان دی او که نه بالکل د پورته چم دا ټوخ کړي شاید خوار راځي د پورته چم دا ټوخ کړي شاید خوار راځي دا کرې په شاهد باندې ودان دی بالکل واه دا ټول خلک دی ووایه دا شعر د پورته چم دا ټوخ کړي شاید خوار راځي دا کرې په شاهد باندې ودان دی او که نه بالکل دغه دی وایي ما که چېرته په لاسو کې ستار اخیستی دی الله رانه خپلې برخې کار اخیستی دی پردۍ جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې ما ټول عمر د مور ماشین له تار اخیستی دی افسر افغان صاحب موږ په جنګ کې هم د مینې پلویان پاتې یو افسر افغان صاحب د پښتو ژبې دپاره ډېر غټ کار کوي لکه پیله جرنالیست په پښتو ژبې هغه وایي چې زه مشهور شم په سندرو باندې خلک هغه سره دا غونډه کې نظر کوي که نه هغه وایي چې زه به ټپه کې د پښتون ولس اواز اوچت کړم زموږ له زړونه ویني ستاسې هلته پنجاب کې خلک ډمې ګډوي نه که نه زه به درته منیر صاحب یو شعر ویم زړه مې نری نری خوږېږي ورېږي باران تاسو ته ډالۍ د غونډو تاسو ویسار تاسو غونډو ته شهید ارمان صاحب زړه مې نری نری خوږېږي ورېږي باران بس یو سړی راته یادېږي ورېږي عجیبه دا ده چې د واورې په دې یخ موسم کې په یو مزدور خولې بهېږي ورېږي باران یو مسافر کډه راونغښته یو کلي ته ځي یو مسافر ورته پسخېږي ورېږي باران د پیالې کړنګ د رباب ټنګ او د یارانو مې خپل د پیالې کړنګ د رباب ټنګ او د یارانو مې خپل نو بیا به موسم لیونی کېږي ورېږي باران بنګې سکلي سترګې سرې د ګډې وډې وایي منیر په لاره دې زنګېږي ورېږي باران او زیت الرحمن حاجي صاحب وایي د خپلو ترمو اوښکو مشغولاته مې زړه کېږي د خپلو ترمو اوښکو مشغولاته مې زړه کېږي سبل شان کیفیت کې یم جړا ته مې زړه کېږي بې خونده حکمرانه ناروا ته مې زړه کېږي بې خونده حکمرانه ناروا ته مې زړه کېږي غربت مجبوره کړی یم غلا ته مې زړه کېږي بېګا را باندې خوب کې چا د امن زیری کړی ګډ شوی چېرته نه یم خو ګډا ته مې زړه کېږي صاحب شاه صابر صاحب دغه شعرونه دي که نه چې وایه که نه هر څه دی وایه که نه هر څه دی وایه که نه هر څه دی وخته د یار خیال څه دی تا انتظار څه کوې ستا وعدې ته کار څه دی ډېر ښه تا انتظار څه کوې ستا وعدې ته کار څه دی څوک مې په دې پوهه کړي هجر د وصال څه دی ستا برندو بڼو ته زړه توره زغره ډال څه دی او ستا نه به توبه کړم دا دې په ما خیال څه دی صاحب شاه صابر صاحب بل شعر کې وایي چې وږی تږی وي رنځور وي لیونې زموږ غم څه د غریب سړي بچی وي او سړی څنګه سړي خورو ته سړی پرېږدي خو سړي خو به خوږېږي چې سړی وي او د شکست حوصله نه لرم پښتون یم مقابل که مې زنځیر وي که زمری وي که د کور د دوړ نه راپټ شو خو په ښار کې خو هم د غم لړې وي لوګي وي د غمونو جامې واغوندې جبر شو لیونو په میخانه کې بس پرلی وي نو شهید ارمان صاحب څه پیغام به ورکړې خره کې بس زما دغه پیغام دی چې مینه کوئ مینه خوروئ مینه خوروئ نفرت نه سم د چا زړه مه ازاروئ او نور تاسو ما شکریه ده په آخره کې مو او تاسو ځول غواړم ملګرو دغه نصابي مشاعره کې مې شهید ارمان صاحب سره مرکه وکړه الله یې تل خوشحاله او اباد ساتي چې موږ له وخت راکړو دغه نصابي دا پای ته رسي مال راکړه اجازه سره د شهید ارمان صاحب تل خوشحاله او اباد اوسئ